درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. ډاکټر صاحب یو بله اړیکه هم لرو، دا به واورو. نجیبه خور له موږ سره په لیکه کې ده. خوار محترم مهرباني. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام، برکت خیر برسه به شما و به مولوی صاحبم سلام برسه و همکاران تخنیکیتانم. صحت سلامت باشید. زنده باشید. صدای اسلام را شنیدم، مدرسه را شنیدم، بسیار خوشحال شدم. خداوند نیک مبارک کنه. در مملکتی که اسلام محکم باشد، خیر برکت، امن خود به خود می آید و دیگه در دیگه کشورها مثل که پاکستان شوم رفته، انتحار یاد گرفته می آمدن، او شاگردا هم پن میگیره دیگه نمیره اینجا میخوانه. و دیگه یک گپ میزنم که از ملاهایی که او مدرسه های انتحار را تربیه میکنن، هوش کنن که از اونا استاد نگیرن. استادهای خوب مانند نیازی صاحب، مانند مولوی صاحب، معین صاحب و دیگه استادهای خوب ورزیده که از عربستان یا از مصر یا از دیگه کشورهایی که انتحار دست نداره، از آنها استاد بیاید. بسیار خوب کار نیک است. خداوند کار مبارک کنه، به ثمر برسانه و دیگه دین اسلام در افغانستان پایدار کنه. تشکر خواهر محترم. خداوند و دیگه امریکا را هم دستش خداوند کوتاه کنه. راستی هم که در زمان داود خان و ظاهر خان ما هیچ کس چیزش نمیخوردیم، زکات و خیرات و چیزش. هنوز هم شکرم الحمدلله در زمان جهاد هم پسان. بله، تشکر خانم محترم. ډاکټر صاحب دواړو لیدونکو مو تقریبا یو خبر وکړه چې لدې مرکز په جوړېدو سره او د نورو اسلامي تعلیماتو د برابرولو لپاره موږ بل یو لوی ستونزې سره بیغمه شو چې هغه د ترهګرو د روزلو په نامه مدرسې کارول کیږي. آیا رښتیا هم د اسلامي تعلیماتو په جوړولو سره په د لوړو زده کړو کچې د برابرولو سره دغه ستونزې سره بیغمېدای شو؟ جبران صاحب موږ په افغانستان کې تقریبا د اسلامي تعلیماتو سلسله چې خختل شوې ده د ډاکټر صاحب فاروق وردک په هڅو باندې الله دې ورته خیر ورکړي چې زه د کابل نیوز د منبر نه د هغه مننه کوم په دې خاطر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صنع الیکم معروفا فکافئوه، که تاسو ته چا نیکي ورسوله نو د هغې مکافاه ورکړئ، د هغې په جواب کې ورته ښه ورکړئ. او که چېرته وایي تاسو نشو کولی چې هغې شکل باندې مکافاه ورکړئ، هماغه شکل ورسره تعامل وکړئ، نو تاسو ورته دعا وکړئ. او زه حقیقتا د دواړو هم د وزیر صاحب ډاکټر صاحب فاروق وردک او هم د هغه وخت زمانې د رئیس جمهور حامد کرزي مننه کوم. ډېره حقیقتا د ټولو علماو په نمایندګۍ باندې دوی مننه کوم چې دغه وړوکی او ریاستګۍ چې و هغه چې یو دوه اتاقه په ټول وزارت معارف کې ډېر محدود فعالیت درلوده، هغه فعالیت نن الحمدلله ټول افغانستان شموله شو. دا لومړی خبره. او دویمه دا خبره کوو چې موږ چې دغه اسلامي تعلیماتو د معینت ته ارتقا ورکړله، ریاست ته چې ارتقا ورکړه، معینت ته جوړ شو. معینت اوس الحمدلله موږ کوم موازنتي شکل موږ پخوا معلومات وړاندې کړي دلته د کابل نیوز د لارې هم د نورو تلویزیونونو د لارې هم چې که مقایسه وکړو نو په افغانستان کې پخوا مثلا موږ ډېرې کم مدرسې درلودلې، یو څو محدود تعداد د ګوتو په شمار باندې مدرسې وي. نن 1100 مدرسې دي، 1083 مدرسې رسمي او غیر رسمي چې هغه زموږ سره موږ کوشش کوو چې هغه هم د خپل چوکاټ کې را شامل کړو، چې هغې دپاره اوس به یو سم میکانیزم غوره کېږي او د هغه میکانیزم په چوکاټ کې به انشاءالله په هماغه کې به یوځای کېږي. په دویم قدم کې مثلا د هغه وخت کې استادانو شمېره ډېره کمه وه. اوس په معینت کې تنها تقریبا 10,000 استادان کار کوي. پخوا پکې ټول 2,000 استادان نه وو، نن 10,000 دي. پخوا په ټول معینت کې مثلا 800 شاګردان لیلي وو، نن 8,000 شاګردان لیلي دي. په هر شي کې داسې تقدم راغلی. پخوا د علماو شهادتنامه نه پېژندل کېده، نن په افغانستان کې د 80,000 تقریبا د 8,000 عالمانو نه امتحان اخیستل شوی، د 80,000 تقریبا ته رسیږي. د دې نه امتحان اخیستل شوی چې په دې کې 43,000 تنها کامیاب شوي دي او هغوی بعض ځایونو کې مقرر شوي دي او یا عالي تحصیلات. ډېر حده پورې دغه د پاکستان ته یا نور هیوادونو ته د تګ مخه د دې مخه ډېره نیول شوې ده. زه خو د دې دعوه ځکه لرم چې پخوا په افغانستان کې یو عالم دا شوق نه درلوده چې راشي په افغانستان کې درس ورکړي. نن د پاکستان نه، د ایران نه علما راځي، حتی د اهل تشیع علما چې موږ
موږ دوه مذهبونو ته حنفي مذهب ته جعفری مذهب ته دواړو ته کار کوو خو نن خصوصا پاکستان کې چې مشهور شیوخ القرآن او شیوخ الحدیث موږ کوشش کړی چې هغه را جذب کو خطر خاګانې ورته ورکو دا په خوا په افغانستان کې درې زره د یو عالم دین چې ډېر په خواري وزاري او په وزارت حج اوقاف کې مقرر دي 3000 روپۍ معاش. د عربي هیوادونو عالمان ځلنه کوي که تاسو غوښتنه ترې کړی چې راشي دلته هغوی درس ورکړي. هو موږ تقریبا د څو کال راځي چې په هغه وخت کې حنیف اتمر چې وزیر د معارف او د اتمر صاحب په وخت کې دا غي نورسته بیا چې د موږ ډاکټر صاحب فاروق وردګ دا کوشش وکړ چې ویل چې باید د عربي هیوادونو استادان دلته وګورو. موږ د مصر 15 سروي استادان بل فعل لرو په افغانستان بیا هم یو اړیکه لرو. عبد الله ورور موږ سره په لیکه کې دا ګران ورور سره مشه مهرباني. بله مهرباني تاسو په لیکه کې استه ګران ورور. بله ګران ورور تاسو په لیکه کې استه مهرباني وکړئ. فکر کوم چې اړیکه پرې شو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو به د پوښتنې ته هم ځواب ورکړئ چې څومره رښتیا هم له عربي هیوادونو سره تاسو استادان لرئ په کومو برخو کې رښتیا هم د دغه زمینې د لا برابرولو لپاره هڅې باید هڅوي. ډېر خبر ده. نو غدا د چې اوس موږ 15 سروي استادان لرو مصري د مصر سره موږ قوي ارتباطات لرو. زموږ د پوهنې وزیر هغه سره قرارداد لري. د هغه قرارداد په اساس باندې د هغه په رڼا کې هر کال زموږ 15 شاګردان محصلین هغه چې تقریبا د 12 صنف نه ښکته صنفونو کې دي د زی سعودي دغه په مصر ته زی همدارنګه قطر ته موږ شاګردان لګري. موږ ترکیه ته شاګردان دیګو تقریبا هندستان ته دیوبند ته په انفرادي ډول البته په سو اسلامي هیوادونو ته موږ شاګردان اوس زمونږ زی موږ هغه سره ارتباط لرو. زمونږ شهادتنامه مهمه خبر ده چې په مصر کې په جامعه ازهر کې او په نورو پوهنتونونو کې په خوا لیسونه یو د لیسي حبیبي شهادتنامه قبول او یو د په مدرسو کې د امام ابو حنیفه دارالعلوم شهادتنامه قبول و. نن د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه اساس ته طبيعي ده هغه اساس ته خو لکه نن په افغانستان کې د ټولو مدرسو هغه مدرسې چې د وزارت معارف ته چوکاټ لاندې دي په چوکاټ کې شامل دي کدا شخصي دي او که رسمي دي یعنی نیمه رسمي دي او که ثبت او که رسمي وي دا او همدارنګه ولزر مکتبونه ولزر شپږ مکتبونه ټول شهادتنامې ته چریږي. اوس نو دا ډیر غټه لاس راوړنه ده. موږ په د پوهنې په وزارت کې ډیر کوشش کړی چې د عربي هیوادونو سره زموږ ارتباطات ډیر خسته اړیکې ولرو ورسره. موږ په دې توانیدلې د سعودي عربستان ته موږ قناعت ورکړو. سعودي عربستان موږ ته بورسونه راکړل دي لپاره متاسفانه چې هغه د 12 نه پورته بورسونه راکړي هغه وزارت تحصیلات علی خپل تخصص غړي نو هغه ونشو کولای چې هغه شکل باندې چې د سعودي مقامات سره کم تفاهم لاسلیک شوی زموږ په زمانه کې چې په خوا تقریبا 100 کال مخکې نو هغه په اساس باندې ونشو کولای چې یعنی لوړ زده کړو ته تر ډیره حد پورې بیا هم زمينه نه ده برابر پر اسلامي تعلیمات ورکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې بورسونه راغلي خو متاسفانه بورسو ته څوک معرفي نشو او پاتې شو. یعنی یو ښه سیستم نشټواله خای چې لوی ما دې ته اشاره کوله. زمونږ د خور چې نجیب جان هغه په فارسی باندې دوه نقطې ورته وایم چې هغه چې ډاکټر صاحب ډیره بخنه غواړم یو بل ډیر وخت نه ده به هم وورو ګران ورو ستړي مشه مهرباني. بله السلام علیکم برادر محترم. وعلیکم السلام. سلام ډاکټر صاحب محترم و محترمات تقدیم میکنیم درباره سی دکتر صاحب فضل الرحمن که جای نظر ما میشه اول نه خودتان در زبان برادر ما اگر در مورد تعلیمات اسلامی صحبت میکنین بسیار بهتر شاید باشن. امکاناتی که واقعا هم در این زمینه در افغانستان برابر هستند و مشکلاتی که ما داریم تا حال یک پوهنتون اسلامی نداریم. در این مورد اگر نظر دارین امرای ما شریک کنین. در نوریدون کل طول هیله کوم دا چې سیاست پر او بنځو په افغانستان کې اسلامی تعلیمات ته څومره زمينه برابر شوه او یا هم له اسلامی هیوادونو سره په ځانګړي توګه له عربي هیوادونو سره څه ډول اړیکې په کار دي چې باید وساتو ترڅو په دې برخه کې موږ کې لاس راوړنې ولرو. ډاکټر صاحب مهرباني نجیبي خور پوښتنه ته وتاځو چې قار نجیب جان که اول خود تشکر از احساسات نیکشان و دوم امیاز که بسیار خوب نقطه به خوب نقطه اشاره کرد که گفتن که استادای
متشدد و مردمی که به مردم شاگردان به تشنج میکشانه او مردم باید در علوم یا در مرکز اسلامی مقرر نشوه. حقیقتا بسیار خوب نقطه و ما بازم امور تکرار میکنم که استفاده خوب از همچون مراکز این مسئله مهم است. یعنی این قسم مراکز در زیاتر کشورهای جهان تاسیس می شود، لکن ما چه قسم می توانیم که در افغانستان از این قسم مراکز استفاده خوب بکنیم که خیلی استفاده تی وشي نو ان شاء الله اسلامي هیوادونو سره عربي هیوادونو سره به زموږ ډېرې ښې اړیکې که بد استفاده تی وشي دلته یعنی مثلا په رأس کې داسې خلک چې هغه د دې صالح د دې صلاحیت ونه لري او د دومره اهلیت ونه لري چې هغه د یو لوی مرکز اسلامي مرکز مخ په وړاندې مخ په جواب زه تلم لندن ته په لندن کې ما اسلامي مرکز ولید چې په هغه وخت کې زه په سعودي عربستان کې هم په خوا تقریبا 10 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې چې په لندن کې او په مدرید کې په اسپانیا کې کوم اسلامي مرکز جوړ شو د ملک فهد یو ځوان زوی هغه لاړل هغه او شیخ عبدالرحمن السدیس هغه افتتاح کړ. نو ډیر خو مراکز الته چې زلالم اسلام په لندن کې منګي چې وختي و منګ ورغلو چې تاسو راشي 15000 نفر مسلمانان منګ ته جمع شوي الته په اسلامي مرکز کې په حالت کې چې په لندن کې هر څو وظیفې لري کار لري او ډیر په محدوده شکل باندې خلکو سره کتلی شي 15000 نفر منګ د پر راجمع شوي چې یو هیئت راغلی د افغانستان نه چې زموږ جناب مانوي صاحب او بعضي مولانا عبدالسلام عابد او نور علماء کرامو نو زه د سویم چې کدی د ښه استفاده وشي د تخخ علماء راجلب شي دلته په افغانستان کې موږ ډیر خاصه ماته او دغه مرکز په نامه اړیکې باید وساتل شي مهمه ده پکې یو بل اړیکه هم لرو خندهار څخه یو ورور نمو سره پلیکه کې د ګران ورور سړي مشه مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام علیکم. تاسو आवाज دې قرار دی نه پېژم ولې بله اوس غږ ملاري ولکه ما आवाज خو دې خو تاسو غږ نمو سره ستړي کولای مهرباني زما نظر دغه اول السلام تاسو او تاسو ملمته. وعلیکم السلام ورحمت الله. دا کوي چې مال سم الحمدلله دې هڅې چې په افغانستان کې چې اسلامي تعلیمات ډېر تاسو دي خو چې زما نظر دا دی چې افغانستان اسلامي ملک دی باید په دې کې د مکتب او مدرسو ترمنځ د فاصله کمه شي. باید یو سړی چې هغه خپل بچی مکتب ته هستي باید همدغه سوچ تل په سل کې وسره چې هغه په مکتب کې اسلامي ښوونې هم زده کوي. اوس مشکل دا دی چې د مکتب نصاب ډېر د نیوکو لاندې دی. هغه ډېر سوالونه پکې کېدلی شي. یو سوال هم دغه دی چې ګوره اوس د مذاهب ګوره د اهل سنه والجماعه او د اهل تشیع دا دوه مذاهب دي د دې مذهبو په منځ کې ډېر فرق دی او اوس په نصاب کې دا کوشش کوي د افغانستان په نصاب کې چې دا دوه سره نږدې باید زموږ علما د افغانستان دا کار وکړي چې اهل تشیع ځان ته اهل تشیع ته کار وکړي اهل سنت ځان ته اهل سنت ته کار وکړي او عموما اسلامي تعلیمات په مکتبو کې هم دي او مدرسو ته هم کار وکړي چې هغه هم زیات تر څو خلک نور هیوادو ته ولاړ نشي. بله او دوهم اوس دا نوې مرکز اسلامي خلاصي پرون چې په دغه کې خبرو کې ویل شول چې د سعودي لخوا څخه داخل مرکز اسلامي زما یوازنۍ ډېره دا ده چې زه هم هسې نه چې په دغه مرکز کې د سلفیت لپاره کار وکړي. اوس افغانستان کې سم موږ افغانان په خپله په څو مثال ټوټې یو اوس یو خو اهل تشیع اهل سنه اوس په اهل سنه کې د سلفیان دي. اوس مثال د دې په کندهار کې د شیدل سلفیان د خپل د خلکو په منځ کې یو څه توفیرونه دي کله چې دا غټ شي یا کوچنی شي خو د دې څخه غټه مسله جوړېدلی شي. ډېره زیاته مننه کوم اجازه راکړئ چې ډاکټر صاحب څخه هم همدغه مسله وپوښتم چې رښتیا هم دغه ډول اندېښنې هم شته ډاکټر صاحب دوی هم باید ګران ورور که تاسو په لیکه کې یاستئ خپل نوم مو راوپېژنئ. ښه فکر کوم چې اړیکه پرې شوله کندهار څخه بله مجموع کې ډېر ښه نقاط ته اشاره وکړله مې خو دا ډېر ښه معلومات درلودل. اول خو زه ترې مننه کوم دغه ورونه چې کندهار نه درکړو د مکتب او د مدرسې ترمنځ واټن خبره یاده کړله د جلالت مآب جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غني هم په خپله لومړنۍ بیانه کې او د هغې نه مخکې څو بیانو کې دا ذکر کړله چې زه به کوشش کوم چې د مکتب او د مدرسې واټن ختم شي. یعنی څوک د زیوره چې دا فلانه مولا د عزت مسجد کې کېنه یا ته مثلا د مکتبي او مکتبي الک خپل مکتب ته چلاو ته په دینی کار نه لري نه بلکې په مکتب کې موږ کوشش کوو لکه د چې ویلي دا زمون کوشش دی چې د مکتبونو
نصاب چې دا زبردست ویمه چې دا انساني عمل چې د غیر د انبیاونه ټول خلک دا غیر د انبیاء علیهم السلام نه ټول معصوم نه دي دا معصوم خلک نه دي د خطا نه خالی خلک نه دي موږ انسانان رئیس جمهور هم انسان دی موږ انسانان یار یو وزیر معرف هم انسان دی د همدې ټولنې یو غړی دی او اشتباه کیږي غلطي کیږي لیکن دوه نقطې مهمه نقطې چې د ویل چې یو خدا ورسره دقیقه نه منم چې د مکتبونو په نصاب کې چې د اسلامي چارې ضعیف دي بلکې موږ کوشش کړی چې موږ اوس تقریبا حتی موږ باندې اعتراض دی چې زمونږ اسلامي ابتدایي نصاب چې د اول نه تر شپږمه پورې چې دغه اساس بلل کیږي اساسي تعلیمات دي بلکې د نهمه پورې د کې زیاتره مضامین اسلامي مضامین دي مثلا موږ په اول صنفونو کې 3 یا 4 مضامین 15 مضامین لرو په دې کې 3 مضمون چې هغه اسلامي مضامین دي آداب اسلامي او کورته نوتل آداب او دا مهم دغه د ځکه چې بنسټ باید خبره ده نو په دې اساس قران کریم دی مثلا هغه زیات موږ کوشش کړی چې په ابتدایي تعلیماتو کې چې اساس بلل کیږي بنسټ دی داغه په اسلامي اساساتو باندې استواري نو موږ باندې اعتراض دی چې تاسو بيخي د ابتدایي دوره چې د ټوله اسلامي کړی ده مدرسه کړم د په دې حتی دومره موږ باندې اعتراض دی نو زه ورسره ومنم چې په نصاب کې به بعضی نیمګړتیا وي بعضی مختلف خلک دي دغه په نظر به یو خبره مثلا موږ د حب الوطن مضمون د رئیس جمهور په امر او دغه د هدایت په اساس باندې موږ د مقرر کې بعضی خلکو اعتراضات ونه چې حب الوطن څه مطلب حتی بعضی خلکو د اعتراضات لري چې ولې د حب الوطن په عربي باندې ولې موږ یادولې په د وطن مینه ورته وي او محبت په وطن د یو شکل فارسی او پښتو کې کنه نو موږ ورته حتی دومره حساسیت خودل په کار نه دي چې د حب الوطن دغه مرکز په اړه هم ویل چې خی او دا بل ورسره منم چې اسلامي تعلیمات خبر ده چې په کتابونو کې زیات شي بل مهمه نقطه ته اشاره وکړه چې د اهل تشیع اهل تسنن بارکی ویلو به د سعودي اسلامي مرکز ته اشاره وکړه سعودي اسلامي مرکز د ورته اطمینان ورکوم ټول ورته او خويندو ته چې دا به ما مخکې ویلې چې چیرته د افغاني شخصیتونو معتدل شخصیتونو په لاس کې دا ولويږي د مرکز نو زه یقین لرم چې د دې مرکز به هیڅ چا سره ملانجره نشي او په دې کې به د ټول افغانانو مرکزي لیکن د ورور دغه لرله ویره لرله اگر چې ډیر معتدل معلومه ده لیکن دا ویره لرله چې په قندار کې موږ د سلفیانو سره چې د بعضي حدیث اصطلاح باندې وتوابین وي د دوی سره موږ په لانجو وختي لیکن زه وته هم چې دا د سلفیانو مرکز نه دی د تشیع مرکز نه دی دا د کم خاص ډلې مرکز نه دی دا د سعودي عربستان اسلامي مرکز دی دا د افغانستان حکومت تسپاري د افغانستان د مقامات د مسؤلیت ته چاغي د چاته څه ډول استفاده باید وشي دا مسؤلیت پر موږ افغانانو باندې اړه لري خیبر ورمون سره په لیکه کې د ګران ورور سره مشه مهرباني بله مهرباني ګران ورور تاسو په لیکه کې استئ فکر کوم چې اړیکه پرې شوې ده ډاکټر صاحب په د خبرونې په وروستۍ برخه کې غواړم چې په لنډ ډول خو ډېر غوښتل چې د اړیکو په اړه راسره وغږیږي چې رښتیا هم څه ډول کولی شو عربي هیوادونو سره په ځانګړې توګه په اسلامي هیوادونو سره بیا په خاص ډول له عربي هیوادونو سره اړیکې څه ډول پالل کیږي او څه ډول باید وساتل شي یوه ښه بیلګه دا ده چې په بهرنیو چارو وزارت کې داسې یو وړ ډیپارټمنټ موږ د عربي هیوادونو د چارو لپاره کړو ښایي ډېر متخصصین هلته هم نه اوسي او تر ډېره حده پورې یو دوه درې څلور کسې ښایي په عربي هم پوه نه شي په دغه ډول ستراتیژۍ باندې آیا اړیکې ساتل کیږي ډیر ښه سوال دی او ډیر په اخر کې اگر که وخت به ډیر کم وي لیکن زه به دا وایم چې موږ افغانستان یو اسلامي برجسته هیواد دی افغانان الحمدلله نن په نړۍ کې نوم لري موږ ډیر متمسک مسلمانان یو زمونږ خزي زمونږ مېندې چې د زړې خزي چې وګوري په کورونو کې هغه په خپل اسلام او په خپل دین باندې ډیر ولاړې مېندې دي همدارنګه خويندې زمونږ ورونه پلرونه په خاطر افغانان په مجموع کې ډیر قوي مسلمانان دي موږ د اسلامي نړۍ سره خصوصا د عربي نړۍ سره چې د اسلامي هیوادونو مرکزونه بلل کیږي اسلام مرکز دی خصوصا عربستان سعودي د دې سره موږ ډېر ښه اړیکې باید ولرو د دې لپاره دا پکار دي چې په افغانستان کې چې کومه استراتیژي د پخوانه دا یعنی زمونږ پخوانی رئیس جمهور هم چې هغه ډېر کوشش کوي چې عربي هیوادونو سره ښه اړیکې ولري خو لیکن دومره کار دی د لپاره په هغه وخت کې یا حالات سازګار نو یا ارڅ چې کوم معاملې چې علتونه زما په نظر هغه دا چې امکان لري خارجي سیاست هم داسې دغه نو یعنی هغه هم پکې تاثیر درلوده لیکن په مجموع کې
پاغي د جنرال محمد حامد کرزي په زمانه کې موږ کوشش کړی چې د اسلامي هیوادونو سره ډېر ښه اړیکې ولرو، موږ ډېر قوي اړیکې پیدا کړې د ډېرو اسلامي هیوادونو سره، موږ په مختلفو څانګو کې ورداخل شو سره. لکن زما اوس تقاضا ده چې په بهرنیو چارو وزارت کې تاسو یاد وکړه کوم ډپارټمنټ کې چې د هغې باندې اکتفا کول دي پکار. زما خدا نظر دی چې د لپاره خلک په نورو هیوادونو کې د عربي چارو لپاره جدا وزارت لري، وزیر دولت در امور کشورهای عربی وزارت الدوله فی کنه د عربي هیوادونو لپاره بل وزارت لري جدا، بل دویم وزیر خارجه لري هغې لپاره. همدارنګه د دې لپاره یا یو بل قوي اداره ورته جوړه شي چې په هغې رأس کې داسې خلک چې هغه په عربي باندې پوه شي، د عربي هیوادونو په طبیعت باندې سره عام اصطلاح زموږ د چې په ژبې سره یو بل سره پوه شي. بل دا ده چې په عربي هیوادونو کې موږ په ډېرو کم عربي هیوادونو کې یعنی په ډېرو عربي هیوادونو کې داسې سفیران لرو چې هغې په عربي نه پوهېږي. حتی چې داسې سفیران شته چې هغوی سره موږ چې هلته موږ کله سفر کوو ته چې په دې هیواد کې څومره خلک اوسېږي، څومره خلک لري، هغوی موږ ته ویل چې تقریبا 7 میلیونه خلک به په داسې حالت کې چې هلته 7 لکه نفر دي. داسې معلومات چې وزیر ته څوک ورکړي یا د سفیر د لارې هغه معلومات انتقال شي، دا مثال مې ویل. خو نو موږ په عربي هیوادونو کې باید داسې سفیران ولرو چې هغې په عربي باندې پوه شي. دا په ټوله کې د دې علت دی چې موږ د عربي هیوادونو په وړاندې غښتلې ستراتیژي نه لرو. موږ نه لرو ځکه چې زموږ سفیر هلته په عربي باندې نه پوهېږي، نو څنګه به هغه د افغانستان استازولي زما دا نظر دی او دا دغه لپاره مشوره ورکوم که څوک مقامات زموږ دا خبره اوري، نو زما خو دا نظریه ده چې باید عربي هیوادونو سره ارتباطات او اړیکې ډېرې قوي شي، او هغه ځوانان چې عربي هیوادونو کې مخلص ځوانان زموږ د وطن متعهد ځوانان شته دی چې خپل وطن ته متعهد دي، خپل دین ته متعهد دي، خپل وطن ته متعهد دي، د دې نه استفاده پکار ده او د هغې باید په دې وظیفو باندې وګمارل شي. کله چې نوی حکومت رامنځته شو تاسو راتلونکی څنګه ګڼئ؟ لومړی سفر عمرې ته ودی ولسمشر، اول ته یې د روابطو لپاره څخه د یو ښه زمینې لپاره څخه زمینه سازي وکړه، او لومړنۍ غوښتنه هم دغه وه چې سعودي عربستان باید د افغانستان د سولې په مسله کې باید رغنده رول ولوبوي. غوښتنې ډېرې ترسره کېږي، خو روابط څه ډول ټینګېدی شي؟ ډېر ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. جناب رئیس صاحب چې کله د عمرې مراسم ادا کړو بیا د سعودي مقامات سره ولیدل، د هغې ډېر ښه تاثیرات دي. نن یو تاثیر دا ده چې دا اسلامي مرکز دا دی، نن کار یې ګړندی شو. همدارنګه انشاءالله د کار په اړه چې پخوا به افغانان د کلونو راهیسې هغې چې د سعودي عربستان ته د پاکستان او یا د ایران او د نورو هیوادونو د لارې د هغې په پاسپورټونو باندې به کار ته تلل، نن به خپل وطن انشاءالله په آینده راتلونکي کې به تاسو واورئ چې دا به معمولي شي چې د افغانستان نه به نور په خپل افغاني پاسپورټ باندې خلک کار ته ځي او د کار ویزه به اخلي دلته د سعودي عربستان د سفارت نه. زه خو ډېر متفائل یم، ډېر خوشبین یم چې انشاءالله د عربي هیوادونو سره به زموږ ارتباطات جنرال محمد رئیس صاحب جمهور او همدارنګه چې بل رئیس اجرایه ورسره دی، دواړه دې ته یعنی دوی شوق او علاقه لري چې د عربي هیوادونو سره باید ښه اړیکې ولري. خصوصا رئیس جمهور د تعهد اعلان کړی دی، د اعلان کړی دی، د څو ځله تکرار کړی دی چې زه غواړم چې د عربي هیوادونو سره ښه ارتباطات ولرم او خصوصا د عربستان سعودي سره. او بل دا ده چې زیات عربي هیوادونه زموږ په افغانستان کې اجتماعي کارونه ډېر ښه کولی شي. زه په خپله د اجتماعي او د اسلامي چارو باندې ډېر ټینګار کوم چې هغې باندې استفاده وشي او رئیس جمهور او نور مقامات چې دي سیاسي مقامات د بهرنیو چارو وزیر یا د ملي امنیت سلاکار جناب علی براتمر او یا مثلا نور چې دي هغوی به خپل سیاسي برخه راکش کوي. خو لکن د جناب ډاکټر فاروق وردګ او زما چې زه د اسلامي تعلیماتو معین یم او د عربي چارو متخصص یم او دې کې د عربي څانګو مسؤل یم، نو زموږ د کوشش دا دی چې موږ وکولی شو چې عربان دې ته اړ کړو چې په افغانستان کې اجتماعي کارونه وکړي، اسلامي تعلیماتو ته وده ورکړي، عمومي تعلیمات په تعلیم کې موږ سره کومک وکړي او زموږ ډېر ښه ارتباطات هغوی سره شته دی. تر اوسه پورې هغه یعنې موږ زیاتره کنفرانسونو کې غواړي او دا کنفرانسونه عمل ته د عمل جامه ور واغوندي، یعنې عملي کار وشي. ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب په همدې هیله چې اړیکې په 5 راتلونکو کلونو کې موږ له اسلامي هیوادونو سره بیا له سعودي عربستان او له عربي هیوادونو سره غښتلې اړیکې ولرو انشاءالله. درنو لیدونکو له تاسو هم یوه دنیا مننه کوم. تر بیا هم په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.